سلامونه ګرانو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته ښه راغلئ. د افغانستان د رحمن الله ګربز لوبډله په CPL کې کله چې د رحمن الله ګربز لوبډلې د لوبې لپاره یو ښار نه بل ښار ته سفر کاوه، نو په لاره کې د دوی الوتکې بیړنۍ ناسته کړې ده او په لاره کې خرابه شوې ده. د راپورونو له مخه چې د پایلټ په هوښیارۍ باندې هغه الوتکه کېنولې ده. د رحمن الله ګربز اړوند لوبډلې روزونکي ویلي دي: موږ د څو دقیقو لپاره فکر وکړو چې هر څه ختم شول، خو پایلټ په ډېره هوښیارۍ سره الوتکه د غورځېدو نه بچ کړله او د سمېدو نه واپس موږ خپل منزل ته سفر وکړ. بلې خواته په هندوستان کې مشهور فلمي سټار شاهرخ خان یو وار بیا د هند تر ټولو مالدار فلمي ستوری او په ټولو نه زیات ټکس ورکوونکی اعلان شو. د هغه سرمایه 7,300 کروړه هندي کلدارې ښودل شوې ده. راپورونه وایي شاهرخ خان په لندن او دوبۍ کې جایدادونه لري او هند کې د اوسېدنې ماڼۍ منټ 200 کروړه ارزښت لري. دغه راز یې د شخصي استعمال لپاره 18 BMW او 6 اډي موټر ولاړ دي، خو د رولز رایس، مرسیډیز اس کلاس، هونډای، رینج روور موټرونو شمېر یې نه ده ښودلی. او په هند کې به تر ټولو نه زیات ټکس شاهرخ خان ادا کوي، ځکه چې هغه په هند کې تر ټولو نه غټ سرمایه‌داره اعلان شوی ده. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیم سبسکرایب کړئ، له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.